له تیرو څو میاشتو راهیسې د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د ګډو امنیتي ځواکونو له لوري عملیات روان دي. د امنیتي مسؤلینو په وینا پخوا دغې ولسوالۍ ته خلک د خپلو ستونزو د حل په موخه نشو راتلی، خو اوس یې د خلکو د تګ راتګ پر مخ لارې خلاصې شوي. د ولس لپاره به دا موقع پیدا کوو چې دوی آزاد خپل ولسوالۍ ته راشي او کوم قانوني مراحل چې دي په ولسوالۍ کې به ته تر اوسه پورې که هر څه د طالبانو سره دا خلک ډیر په مشکل کې او اوس موږ غواړو چې دا خلک د طالبانو د اسارت نه خلاص کو او خپل د دولت ته مراجعه وکړي او هغه مشکلات چې لري دی د ولسوالۍ د طریق نه حل شي. د شیرزاد ولسوال مبارز خادم وایي دا چې په دې ولسوالۍ کې اوږده جګړه تیره شوې، د پوهنې، روغتیا او بیا رغونې کارونه هغه څه دي چې په دغې ولسوالۍ کې نه دي ترسره شوي. د نوموړي په خبره چې په یاده ولسوالۍ کې به د عملیاتو وروسته د بیا رغونې کارونه پیل شي. ولسونه به ان شاء الله ټول ولسوالۍ ته راځي او خپل مشکلات به حلوي، خپل انکشاف به مخکې به خپل معارف به ځکه دغه ولسونه عمر د پاره لسو کالو راخېسي د معارف نه پاتې دي، د صحت نه پاتې دي، نور انکشاف نه پاتې دي. نو د دې په برکت باندې چې عملیات جریان لري او دغه صاحب لا کیږي. د امنیتي چارواکو په خبره چې د دوی عملیات به تر هغې دوام ولري ترڅو چې یاده ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو مخالفینو له شتون څخه نه وي پاکه کړي. د یادونې وړ ده چې امنیتي ځواکونو د عملیاتو په دوهمه مرحله کې ځینو سیمو کې 15 حلقې ماینونه کشف او خنثی کړي دي.